روژه په فرضوالي کې خاص حکمتونه لري، صرف د خوراک او څښاک پرېښودل نه دي، بلکې په دې کې یو درس دی، د خلکو ایماني تربیه ورباندې کېږي. اول حکمت یې دا دی چې تقوا په انسان کې راشي، ځکه الله فرمایلي دي د روژې د فرضیت مقصد یې بیان کړی دی، لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسې تقوا په ځان کې راولئ. نو روژه په اصل کې د انسان تربیه کوي چې د الله پاک لحاظ ورسره پیدا سي، د الله پاک ویره او ډار ورسره پیدا سي. او دویم حکمت یې دا دی چې نفس پاک سي. نفس ته روژه صبر ورښیي او د شهوات او خواهشات یې کمزوري کېږي او اراده یې قوي کېږي د روژې له وجې. او دریم حکمت دا دی چې د مسکینانو او محتاجو خلکو له حالته انسان خبر سي. کله چې موږ تاسې وږي سو او تږي سو، نو د محتاجو حالت به مو په یادېږي او زړونه به مو نرمېږي او رحم دلي به په موږ کې پیدا کېږي. دا د روژې بل حکمت دی. او څلورم حکمت دا دی چې انسان په خپلو نعمتو باندې چې الله پاک ورکړي دي شکر ورباندې وباسي. د اوبو قیمت او د خوراک او د نورو نعمتو قیمتونه به ورته معلوم سي. کله چې انسان ځینې بند سي، نو په دې وخت کې ده ته دا احساس کېږي چې دا څومره غټ نعمتونه وو. نو باید دغه د رمضان روژه، رمضان میاشت دا غنیمت وګڼو او خپلې روژې په داسې طریقه ونیسو چې د زړونو او د بدن دواړو مو روژې وي. صرف دا نه وي چې صرف وږي او تږي او نور د روژې ګټې راته حاصلې نه